السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه به نن تاسو ته ښایم چې تاسو پښتو کروډ فونټ او پښتو فونیټیک کیبورډ چې په کوم باندې موږ ایم ایس ورډ کې پښتو لیکو دا به زه تاسو ته اوس ډاونلوډ کول ښایم. چې دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ او تاسو به یې څنګه په ایم ایس ورډ کې به یې لیکئ. دا دی پښتو کروډ فونټ ده. دا پښتو کروډ فونټ دی او دا پښتو فونیټیک کیبورډ دی چې په کوم باندې موږ ایم ایس ورډ کې لیکل کوو. او دا دوه کوم فایلونه دي که نه، دا به تاسو ته میلاو شي په ډسکرپشن کې د دې ویډیو. ډسکرپشن چېرته دی زه تاسو ته اوس وښایم چې دا لکه یوټیوب دی. او دې کې زه اوس یو ویډیو ولګوم د پښتنالوجي لټریچر. ګورئ دا یو ویډیو ده. او دا مونږ ودرو دلته به لاندې راشئ تاسو او دلته تاسو کتلی شئ دا شو مور والا بټن ګورئ. دې ځینه والا داسې لاندې د دې اخره پورې دا ټول ډسکرپشن دی. او همدلته به تاسو د دې کم لکه دا فایلونه وو که نه دې لینک به وګورئ. تاسو چې په هغې لینک باندې کلیک وکئ تاسو کتلی شئ میډیا فایر اوپن شو او دلته دا د فایلونه پښتو کروډ دا ټي ټي ایف دا د فونټ ټایپ دی او پښتو کروډ فونیټیک کیبورډ دا دی. نو تاسو که داسې نه وي نو تاسو ته ډایرکټ ډاونلوډ بټن راشي او که داسې راغلی نو تاسو به دلته ډاونلوډ بټن ووایي. په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکئ اول به دا ډاونلوډ کئ او دې نه بعد بیا د لاندې پښتو فونیټیک کیبورډ به ډاونلوډ کئ. چې کله دا ډاونلوډ شو نو دا به داسې دلته تاسو راشئ دا به دلته ډاونلوډ کې پراته وي. اول به تاسو پښتو کروډ فونټ آن کئ او دلته نه به انسټال بټن ووایي. چې کله دا یس ووایي نو دا به انسټال شي. تاسو کتلی شئ دا انسټال شو او دې نه بعد تاسو د پښتو فونیټیک کیبورډ ولګوئ. دا تاسو ته دا سیټ اپ کتلی شئ دا سیټ اپ دی دا به آن کئ او دا لکه ما سره انسټال دی ما ته په منګي دا راځي تاسو به نیکسټ وکئ او بیا به دا فینش کئ. تاسو نو ما سره دا شته دی نو زما دپاره څه پکار نه دي. چې کله دا تاسو انسټال کړو تاسو ته پکار ده چې تاسو د لیپټاپ ریسټارټ کئ دلته نه دا ووایي نو ریسټارټ یې کئ پکار دی. چې کله تاسو لیپټاپ ریسټارټ کئ هغې نه بعد به تاسو ته دلته انګلیش سره پښتو هم وګورئ. چې کله دلته پښتو درسره راشي دا اوس څنګه لیکو ګوره دلته زه یو نیو مایکروسافټ ورډ دا ګورئ مایکروسافټ افیس ورډ ډاکومنټ به کلاو کئ. دلته زه نوم ورکړم پښتنالوجي لټریچر فایل. تاسو به دا آن کئ او دې نه بعد به ګورئ زه تاسو ته اوس پښتو لیکم. دلته به راشئ دلته پښتو باندې کلیک وکئ عربیک لینګویج باندې تاسو په دې کلیک وکئ. هغې نه بعد به دا ووهئ چې دا رایټ سایډ ته راشي پښتو ډایرکشن سایډ ته او دا به ووهئ او دلته به اوس تاسو وګورئ که نه دلته لاندې راشئ دلته به تاسو ته اوس وکتلی شي پښتو کروډ ایشه ټایپ فونټ چې کوم کې موږ پښتو لیکو. چې کله تاسو دا وګورئ نو دې نه بعد په دې کلیک وکئ. اوس ګورئ زه پښتو لیکم. زموږ چینل نوم پښتونالوجي لټریچر دی.